د سږ کال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5 اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسې د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسې نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسې کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یوه اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز هم شامل دی. په خپله یون فوسې وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلې ژۍ، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي. زه دلته ولاړ یم او یو څه بېخوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له 10 کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږکال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم. د فوسې د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسې اثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي، شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسې ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړۍ دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسې هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم یې شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړي دي. 64 کلن فوسې د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوښۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسې څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په جواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسې له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسې خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د مشهور ناول مالیخولیا نومیږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلیږي او د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. فوسې په 20 کال له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه پکار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راڅرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو غږ دی، داسې غلی غږ چې غږیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسې د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسې دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورکې شي. ادم زی لیوی چې 3 کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسې ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحد ایالتونو کې چاپول وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسې ځینې اثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسې په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسې دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر ده مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آنډوست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1920 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې 10 کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسې پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عاقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه
د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسې د چوپتیا لیکوال دی وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. پخوا له رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډېر خوښ شوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي اکثرو لیکلي دي چې د سینوهه کتاب یې خوښ دی یا یې اغېز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسی ستانکزي ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزي څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سږ کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسې آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري. یون اولاف فوسې په خپل 40 کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دا په ناروې کې په عام نارویجانو کې ډیر مشهور نه دی. که څه هم ټول نارویجان پیژني خو لوستونکي په دې ډیر نه دي چې د په نیونورشک باندې لیکنې کړې دي. ټول لیکنې په نیونورشک دي. نیونورشک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته یې ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دا ډېر نه ده لوستل شوی، ممکن په ناروې کې عام نارویجیان نه لولي دغه ده چې نیونورشک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام نارویجي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبو هم ډېر لوستی که فوسې، نو دوی به د نسبو یادونه کوي ځکه هر نارویجي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورشک باندې لیکنې کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېره ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنې دلته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسې مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنې ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بله دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنې د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس له ځان سره ډیالوګ کوي یا له ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په 40 تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1983 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکی، هر ځوان باید کافکا ولولي ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنې تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې ځکه دی اوس خپل خاص طرز و خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اووه کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی خپل مور پلار سره یې څه نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالي ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شیان دي چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 50 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډېرو اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې موږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویجان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی د هنریک د اوسنی پیر هنریک اپسن بولي. هنریک اپسن یو پخوانی نارویجی ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو.
د اوسانه دم دیغه په اندازه یا تر زیاته ډرامې لیکلي په نړۍ کې د نړۍ په سطح مشهور شوي دي. له ډاکټر عیسی ستانکزي څخه په مننې چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجي لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړ.